السلام علیکم ورحمت الله. کچېرې ته ګاډي کې بیلی د ګاډي ته بریک ډاون شو، خراب شولو، ورته دې ته په بیل ځان باندې دیکا ویر کول غواړې، نو راڅو زه تاسو ته داسې طریقه وښیم چې ته په بیل ځان به ډېر اساني سره دې ګاډي ته دیکا ویر کوی شي، لیفټ رایټ ته یې تاووی شي، او که دا ګاډی درنه مخکې روان شو نو دا ته ډېر آرام سره ودرولی شي. ټولو نه پیله کار به څه وکړي، ګیر به کړي نیوټرل، هینډ بریک به کړي کوز، اور د ډرایور سایډ شیشه به کړي کوزه. صحیح شو. دا بیلټ به مکمل بار رو وباسي. کله دا مکمل بار رو باسي ته دغه شی فول اخره پرې رو باسه. ټیک شو. هغه د بعد ورپسې کا دروازه بند. اوس دا بیلټ چې کوم دی ته غاړې کې واچوه، نو دا ګاډی ته آرام سره بوتلی شي. دا وګوره ښه، که چیرې زه لیفټ رایټ ته تاوول غواړم نو دا سټیرنګ زه لیفټ رایټ ته تاوولی شم. که دې کې دا ګاډی ما نه ډېر مخکې روان شو یا لږ غوی وترهي دی پوه شوې، او زه دا ګاډی ودرول غواړم، نو څه ته مغه ټایم داسې شي ورته دغه پړی ونیسي، ځان ورته ټایټ کړي. صحیح شو. نو دا ګاډی به ته و هم دروي. ټیک شولو. دا ډېره اسانه غوندې طریقه دی، ډېره معروفه دی، خو ما ویل چې زه خپل ویورز ته دا طریقه وښیم. داسې ویډیوز دپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوم. مننه. آباد اوسو.